أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورپسې د ترغیب ال القتال د پارا د مخکنی پیغمبرانو سره چې چا جهاد کړي دي قتال کړي دي نو داغي قصه ذکر کړي نو فرمای وکأي من نبي قاتل معه ربيون كثير او ډېر د پیغمبرانو نه جنگ کړو داغي په مرګتیا کې ربیونا خدای خلقو کثیرون ډیرو ربیون جمع درب دا او دا زیر چې درې راغلی دی دا خلاف القیاس او عربی جمع کې دغه شان خلاف القیاس جمع هم راځي او بعض وی ربیون جمع درب دا اور ربح جماعت تا ہوئی نو ډیرو ډلو ډیرو جماعتونو اور ډیر د پیغمبرانو نا قاتل جنگ کړو ماهو داغ په مرګتیا کې ربيون کثیر ډیر خدای خلقو او څنګه جنگ کړو دا سې جنگ کړو چې پما واو لباس وابهم پس اغی سستی نو کړي د وجه د هغه تکالیفونه چې رسیدلیو اغی تا فی سبیل الله پلار د الله کې جنگ کړو د دشمنان اسلام په مقابله کې د خپل پیغمبرانو په مرګرتیا کې او تکالیف جوړته هر څومره مخامخ شو نو دې سو شوی نو د هغه تکالیف په وجه وما ضعفو اونو کمزوری شوی سست شویم نو بلکہ چست او بلدار چه کمزوری ام نو اخکارا کڑی بلکہ دا کافروں پا مقابلہ کو دا دشمنان اسلام پا مقابلہ کی خک لگو کمزوری او بزدلی نو اخکارا کڑی وما ضعفو مانا دا وما جبونو بزدلی نو اخکار کړي وما استکانو او نو جو کوشوی دی دشمنانو تا جو کوشوی نو استقانت دیتا ہوئی چه سڑے مقابلہ کے جنگ پریک دو تسلیم شی جنگ کے پریخم نو جنگ کے سستیم نو اکڑے او جنگ کے کمزوریم نو اخکار کړي دا سے مجاہدینو دا پیغمبرانو سرا چاہا مخ کے پیغمبران تیر شوی دی اغی سرا جنگ کڑو واللہ یحب الصابرین او اللہ محبت ساتی دا صبر کون کو سرا مطلب ایسا نہیں مطلب واحد چا اللہ تعالیٰ دا سے صابرین خوخی چې دا الله پلار کې د دشمنان اسلام سره جنگ کوي او کلک ولاړي الله تاسو کلک خلق وخی الله کی دړان او لومړې نه خوخی چې دا الله د دین لپاره جنگ نه کوي او دا الله د دین لپاره کوشش نه کوي او مهنت نه کوي او معمولی سخت راځي بس دې میدان پریږدي الله تاسو خلق نه خود لنګړو خوې دي او د لنګړو خوې او د ګډړانو خوې د مؤمن نه الله وای مخکنو خلقو په شانته مجاهدینو په شانته څه شي جوړ شي ترغیب ورکړي وما كان قولهم او نوا وینا دغه مجاهدینو الا ان قالوا مگر دا چې ویلغي ربنا اے رب زمونږه اغفر لنا بخنو کومګتا ذنوبنا د گناہونو زمونگا
مجاهدین دا سنو چې جهاد کو نو بس وې د دې جهاد په وجه به مونږ جنت ته ځو نه دې سره سره الله نه دعا وغوښته چې رب ستا په فضل او ستا په رحم باندې به جنت ته ځو نو مونږ ته بخښنه کوه مونږ ته بخشش کوه الله نه دعا وغوښته خپل عمل باندې نه نازېدل فخر نه کو چې ما دومره نیک عمل وکړو او بس زه خو جنت ته ورسېدم او اوس مزید الله نه د غوښتلو د دعا حاجت نشته داسې نو دې کې د دې خبرې هدایت دی چې مونځ هم کوه قرآن هم وایه او نور د دین کارونه ټول کوه خو ورسره الله نه مغفرت هم غواړه الله نه مغفرت هم بخښنه هم غواړه په خپلو اعمالو باندې مه نازې کړه چې بس زه نیک اعمال کوم نو بس جنت ته ورسېدم دا مونږ ته هدایت الله په دې سره کوي ځکه راته دا واقعي ذکر نو وینا د دې مگر دا چې ویلو دي ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا بخنه وکمونږ ته د ګناهونو زمونږه واسرافنا فی امرنا او د زیاتی کولو زمونږه په دې کار د دین زمونږه کې چې مونږ خو کار د دین کوو جهاد کوو د الله د دین دپاره د سر قرباني ورکوو وینه تویو او کلک ولاړو دشمنان اسلام ته تښتو نه خو خدایه که زمونږ نه په دې کار کې څه زیاتې کېږي نو د هغې بښنه راته وکړه دغه دعا موږ له پکار چې د دین عمل کوو خو ورسره دا دعا هم د الله نه غواړو چې خدایه که زمونږ نه څه زیاتې کمې کېږي نو موږ ته بښنه وکړه او زیاتې او کمې خو زمونږ نه هر وخت کې کېږي الله نه بښنه غوښتل هم پکار وثبت اقدامنا او ای رب زمونږه کلک وساته قدمونه زمونږه کلک وانصرنا على القوم الكافرين او مدد وکړه زمونږه په مقابله د قوم کافرانو کې دا د میدان جهاد دعا ده میدان جهاد کې مجاهدین دغه شان ته دعا کوي نو تم جهاد کوه میدان جهاد کې دغه دعاګانې غواړه دا د ګرمو بسترو دعا نه ده غواړي او د جمعات د ګډ دعا نه ده چې جمعات ګډ کې سړی ناست دی او بس صرف دا وایي وانصرنا على القوم الكافرين او د دشمن د سوري نه یریږي دا هغه دپاره نه ده دا د مجاهدینو دعا ده چې الله وی د پیغمبرانو سره کوم خلکو جهاد کړی دی هغې دغه دعا کړې نو تم جهاد کوه دا دعا کوه میدان جهاد الله وی چې د دې نیکو اعمالو په برکت او د دې دعاګانو په برکت فآتاهم الله ورکړو دي تا الله پاک ثواب الدنیا ثواب د دنیا هغه ثواب د دنیا سو هغه فتح او نصرت الله وی ما دې ته فتح ورکړې وې او ما دې سره مدد کړو نو فتح او نصرت پس ملاوي په جهاد فی سبیل الله ملاوي او په دعاګانو ملاويږي نو د الله د دین دپاره کوشش هم پکار دی دعا هم پکار ده نو الله به د دنیا فایدې هم راکوي او د آخرت فایدې به هم راکوي وحسن ثواب الاخره او ښایسته بدله د آخرت هم ښایسته بدله ورته ځکه وایي چې د آخرت فایده اصل فایده ده او د دنیا دا فایده خو اصل فایده نه ده ځکه دنیا خو به نه وي سبا له به نه وي او آخرت ژوند همیشه د پاره دی نو ځکه ورسره وحسنه دا لفظ یاد کړو وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين الله محبت ساتي د نیکی کوونکو سره داسې محسنینو سره الله مینه وما محمد الا رسول نه دی محمد علیه السلام مگر یو رسول د الله دی قد خلت من قبله الرسل بشکا تیر شوی دی مخکې د دنا نور پیغمبران هم
افایم ماتا آیا پس چې وفات شي دا محمد او قتلا یا شهید شي نو انقلبتم على اعقابكم نو ګرځي به تاسو په خپل پوندو باندې ګرځي به تاسو په خپل پوندو باندې دین نه واپس کېږي او بیا وی خبردار یادو ساتي دا خبر چې ومن ينقلب على عقبيه سوق چې واپس شو د دین نه په خپل پوندو باندې فلن يضر الله شيئا پس هرگز هغه نقصان نشي رسولی الله تا د هیڅ وسيجزي الله الشاکرین او زردا چې الله با بدور کی شکر گزار ہوتا وما كان لنفس ان تموت وندي ممکن د هیڅ یو نفس د پاره چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله سره کتابا مؤجلا چې هغه نیټه دا مقرر شوی ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها هغه څوک چې واړي بد د دنیا نور په کومه غتا د دې دنیا نه ومن يرد ثواب الاخره او هغه څوک چې واړي بد د آخرت نؤتيه منها نو موږ باور کوو هغه ته د آخرت نه بد د آخرت وو ګوردا صحابو ته ورې چې کو دنیا واړه او آخرت فکر نه نو دنیا به ملو شو آخرت به نه ملاويږي او که آخرت واړه نو آخرت کې باندې ورته معمولی منتکه خطای شوی ده او الله ورته هغه خبر اوري چې دا څونه کې بیا ده دنیا ما سره کوي آخرت سره کوي پیدا د آخرت پیدا ده د دنیا کارونو کې دومره فائدې نشته دنیا فائدې دومره معمولی شي دا دومره سیز نه دي دا الله صحابه ته دا خبر اوري حال دا دی چې دا غي دنیا اراده نه وکړي کمال غنیمت پسې کندو پرېخو نو په دې نیت پرېخو چې مال غنیمت جمع کو محفوظ کو په ځای ځای کې بیا تقسیم شي دې د پاره نه کو چې ځان لا مال غنیمت ډیر جمع دنیا مقصود نه و او مال غنیمت جمع کول او محفوظ ساتل او بیا په ځای ځای تقسیمول داسې د ګناه خبره نه و خو چون کې صحابه د ټول دنیا د پاره یو نمونه و نو الله داغي هغه معمولی غونته کې لازم سکی هغه داسې غړي لکه دینه چې پورا ګناه شوی نو سخت زور نه کوي ذکر نمونه فما وهنوا لما أصاب ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين او زردا چې موږ په بدور کو شکر گزار وتا وکای من نبی او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل جنگ کړي وغي ماهو داغه په مرګتیا کې ربيون کثیر ډیرو خدای خلقو فما وهموا فسنو سشوي اغي لما سوابهم د وجه دا تکلیفونو نا چې رسیدلو اغي تا فی سبیل الله پلار د الله کې وما ضعفوا او نو کمزوري شوی اغي د دشمن په مقابله کې ومستکانو او نو تسلیم شوی اغي دشمن ته ټیټ شوی نو والله يحب الصابرين الله محبت ساتي د داسې صبر کوونکو سره وما كان قولهم ونو وینا داغي الا ان قالوا مگر دا چې ویلغي ربنا اے رب زمونږه اغفر لنا بخنو کومږه تا ذنوبنا د ګناهونو زمونږه واسرافنا او د زیاتی زمونږه فی امرنا زمون په دې کار د دین کې وثبت اقدامنا او کلکا قدمنا زمونږه وانصرنا علی القوم الكافرین او مدد زمونږه سره په مقابله د قوم کافرانو کې فآتاهم الله پس ورکړو دي الله پاک ثواب دنیا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او خسته ثواب د آخرت والله يحب المحسنين الله محبت ساتي د نیکی کوونکو سره الحمد لله